د خپل حیا لحاظ وکړي، د خپل ژبې لحاظ وکړي. صحابه کرام مخکې د یو زنانه تذکره چا وکړه، یو زنانه ده ژبه یې ډېره ښکلې ده، منځونه زکاتونه ډېر نه ورکوي، مخصوص ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا به جنت ته ځي، یا فی الجنه. بلې زنانه تذکره یې وکړه، دا ډېر ختمونه کوي، ډېر نفلونه، خو ژبه یې ډېره بیکاره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هي فی النار، دا به په اور کې وي. ژبې ښایستې کوي، کنځلې مه کوئ، خاندان د چا مه یادوئ. او ښځې د خدای ناشکره دي، ښځې د خپل خاوند ناشکره دي. هوښیاره ښځه څه ته وایي؟ هوښیاره ښځه، ښه ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څه ته وایي؟ چې ته ورته وګورې تاله خوند درکړي. زه خدای ګواه کوم په اوداسه کې ما په پاک ځای ناست یم، نن چې د ختم په موقع کې ستاسو زنانو کمې جامې اغوستې دي، قسم په خدای کو دا جامې تاسو ته په کور کې اغوندي. خاوند ته په کمره کې ډول سینګار وکړه، خاوند ته په کمره کې پنځه بور واچوه، خاوند ته په کمره کې سرخی ومږه، چې تا ته وګوري او خوند ورله ورکړي. تا ته ووایي پلانی زما خوا ته راشه، ته وایي لبیک. کتابونه وایي که په تناره کې ډوډۍ پورې کړې ده پرېږده، کټوۍ سوځي پرېږده، خاوند چې څه وایي هغه ومنه. د خاوند په مال کې خیانت ونه کې. کتابونه ذکر کړي د علما ناست دي، ستا پلار راغی، ستا رور راغی، ستا خاوند وایي چې ستا پلار او ورور به زما کره نه راځي، او که راځي نو زما په کټ کې به نه کښېني. علما وایي چې ستا پلار به په کټ کې نه کښېني. د خاوند په مال کې خیانت ونه کې. دا بدن ستا سره امانت دی، په دې بدن د بل چا نظر ونه لګي. صحابه کرام ناست رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یاره نیکه ښځه کمه ده جنتي. یو وی چې منځونه ډېر کوي، چا وی چې تسبیح ډېرې اړوي، چا وی چې دا کوي، چا وی دا کوي. حضرت علي صاحب غلی کور ته منډې وی فاطمې رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي چې جنتي ښځه کمه یوه ده؟ وی ته راته ووایه. وی جنتي ښځه هغه ده چې د دې په بدن د بل چا نظر نه وي لګېدلی، د دې نظر د بل چا په بدن نه وي لګېدلی. حضرت علي صاحب رامنډه کې یا رسول الله زه ووایم؟ وی او ووایه. وی جنتي ښځه دې ته وایي. وی دا درته چا ووي؟ وی دا راته فاطمې ووي. فاطمه خو د چا لور ده، فاطمه بیبي ناسته ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي فاطمې میاشته وګوره راختلې ده. هغه بیا او اباجانه بیا ورته وګوره کنه میاشته، بیا ورته اباجانه او راختلې ده. بیا ورته وی فاطمې ته ولې نه ګوري؟ وی یا رسول الله د اولې ورځې، دویمې، درېیمې ورځې میاشته نارینه ګوري. زه ورته ځکه نه ګورم چې زما نظر چېرته په میاشت کې د نارینه و سره برابر نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمې بیبي ورسره راغی، فاطمې راځه چې زه دا کور ته بوځم. هغه یا رسول الله علي نشته دی رضی الله عنه. وی زه ستا پلار یم او زه دې. هغه یا رسول الله خو تاسو فرمایلي دي چې د خاوند د اجازت نه بغیر به نه وځي. په دې کې علي صاحب راغی، یا رسول الله تاسو چېرته راغلي یې؟ وی فاطمې پسې راغلی یم، خو دا نه تله بغیر ستا د اجازت نه. فاطمه مې بېرته حضرت علي صاحب وایي ځه. حضرت علي صاحب ته وایي ته م راځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې روان، فاطمه بیبي پسې وروسته روانه، علي صاحب پسې وروسته روان. حضرت علي صاحب تپوس کې یا رسول الله فاطمې نه یو تپوس کوم، زه خاوند یم، زه وروسته روان یم، دا زما ښځه ده، زما نه مخکې روانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فاطمې جواب ورکړه علي ته. وی یا رسول الله زه په تا پسې ځکه روان یم برخګاه چې ستا په قدمونو زه قدم کېدم، زما په قدم حضرت علي قدم کېدي، چې دا ما قدم مټاو شي د دې نښه را نه شي، هسې نه چې وروستو خلک را روان وي او دا ووایي چې د فاطمې قدم داسې و. دې ته ویل کېږي د حیات ژوند.